آیا تاسې لوی او کوچني عددونه پیژنئ؟ په ریاضي کې لوی او کوچني عددونه په څه شي ښوول کیږي؟ که داسې عددونه لیکل سوي وي څنګه یې ویلی سو؟ السلام علیکم. د هر کور مکتبګرانو زده کوونکو ستړي مسئ. د دوهم ټولګي د ریاضي مضمون د 5م لوست تمریني ویډیو ته ښه راغلاست. د نن ورځې د تمریني درس موضوع مو د لوی او کوچني عددونو د علامو تکرار او پیژندل دی. دا تمرین به زموږ سره د دوهم ټولګي د ریاضي د کتاب د 5م درس په زده کړه کې چې د کتاب په 10مه صفحه کې راغلی دی پوره همکاري وکړي. کوم عدد لوی دی او کوم عدد کوچنی دی؟ نن به موږ زده کړو چې د ریاضي په مرسته موږ څنګه پوه سو چې کوم عدد لوی دی او کوم کوچنی دی. او د دې لپاره به موږ له دوو خاصو نښو یا علامو سره اشنا سو. دا نښې یا علایم څه معنا لري؟ دا دوې نښې چې موږ د دې کتاب د 5م لوست په درسي ویډیو کې پیژندلې وې اوس به یې معنا زده کړو. لومړی تمرین: دا نښه څه معنا لري؟ دا نښه دا معنا لري لوی دی له. مثال: 80 لوی دی له 40 څخه. په دې مثال کې دا نښه دا معنا لري چې 80 تر 40 لوی دی. دوهم تمرین: دا نښه څه معنا لري؟ دا نښه دا معنا لري چې کوچنی دی له. مثال: 25 کوچنی دی له 10 څخه. په مثال کې دا نښه دا معنا لري چې 25 تر 10 کوچنی دی او موږ یې په دغه شکل لیکلی سو. دریم تمرین: احمد 40 قلمونه لري او سارا 80 قلمونه. څوک ډیر قلمونه لري؟ تاسې یې په اړه فکر وکړئ. جواب: سارا. راځئ اوس یې د ریاضي په مرسته څنګه ښوولی سو چې 40 غټ دي او که 80. دا نښه داسې معلومیږي لکه خوله چې د لوی عدد پر خوا خلاصه وي ځکه چې لوی عدد ډیر ارزښت لري. څلورم تمرین: زه 50 افغانۍ لرم خو زما خور 10 افغانۍ لري. دا خو ښکاره خبره ده چې زه ډیرې افغانۍ لرم خو اوس یې څنګه ښیو؟ دا علامه را اخلو او خوله یې د لوی عدد خواته خلاصوو. داسې 50 بیا د غټ ښودلو علامه او بیا هم د 10 عدد لیکو. نو بیا داسې ویل کیږي چې 50 لوی دی تر 10. 5م تمرین: کورنۍ دنده. لومړی لاندې عددونه پرتله کړئ او له دې دوو نښو څخه یوه نښه پکښې ولیکئ. 50 او 90. تاسې یې په منځ کې ولیکئ چې آیا 90 لوی دی او که 50. دوهم 42 او 15. دریم 80 او 80. دوهم دا عددونه تشریح کړئ. 10 د کوچني علامه 50. 15 د لوی علامه 10. پای. ګرانو زده کوونکو د لوی او کوچني عدد د ښوولو علامې مو وپېژندلې. په راتلونکي ویډیو کې به د 6م لوست تمرینونه حل کړو. په مخه مو ښه.